دین دا ګازر غورځوي وګوره هو ماشاءالله ماشاءالله ګازرې هم ګورې دونه غټې غټې ګازرې دي. بس انشاءالله چې که دغه جریب چې دی که نه ښه راشي نو 1200 منو پورې کوي. ماشاءالله ماشاءالله پورې ګازرې کوي. نه ځینې تجاران چې دي ورور هلته ځمکې اخلي د دهقانانو نه جریب ځمکې اخلي 10 جریبه 20 جریبه 15 جریبه ځمکې اخلي او بیا هغه راوړي دلته خوړ کې لکه منګه چې اوس لګي داسې مینځو زرنج راوړو مینځو یې دغه پاکټ کوي. زرنج مې تش که او لاړم چې لاړم هلته یو وړوکی غوندې ډنډ و ما ویل ځه دا ځای به ژور نه ډېر ما بل ګاډي له لار ورکوله هغه چې دا زرنج ټیر مې ورښکته کړ نو زرنج راباندې زی چپه شوی و خدای خیر کړه. السلام علیکم ستړي مې ټول په خیر په دې هیله روغ اوسئ. زه سراج الدین پژوا کې تاسو ګورئ پامیر هنداره چینل لیدونکو په دغه خپرونه کې تاسو پوهېږئ زه د کراچي لاندې ټولو په دی لاندې څه دي لاندې موږ فکر وکړو چې یو تجارتي منډۍ جوړه کړې ده چې د همدغې مربوطاتو ګازرې کرل کېږي که شلغم کرل کېږي او که نور سبزیجات کرل کېږي همدغه ټول لاندې راوړل کېږي او په دغه ځای کې پاک هغه څخه اوس تجاران ورور راځي او اخلي بیا یې مختلفو بازارونو ولسوالیو او مختلفو ولایتونو ته راځئ کتونکو په دغه ځای باندې ځانګړې خپرونې لرم د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژوا کې او د تصویري برخه کې فرمتیا زلمی ځل صاحب راځئ کتونکو دا خپرونه کومه لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ. دلته دغه ګازرې پاکټونو کې اچول کېږي په هغه ځای کې مطلب تلل کېږي او هغه ملګري لګیا دي هغه ګازرې چې دی وینځل شوي ګازرې پاکټو کې بندوي. که تاسو خیال وکړئ تاسو راځئ موږ سره راشئ هغه ځای کې لګیا دی یو زرنج راوسته د ګازرو نه مکمل ډک دی او دا ګازرې چې دي مکمل خیرونه دي خټو کې مکمل لید پلید دي ځکه چې دا ګازرې چې کله راوباسي نو پټي به حتما خیشته وي ځکه چې پټي خیشته نه کړي نو ګازرې بیا ماتېږي نو په همدې خاطر مثلا ګازرې چې راځي دا ځین ګازرې د خټو څخه ډکوي بیا د ملګرو سره دا چل کړی دی چې په دې خوړ کې چې کومې اوبه روانې دي نو دلته ورته بیا تیږې باره کړي دي او ډنډونه برابر کړي دي مطابق چې دی
دغه ځای کې دا بیا مینځي. تاسو ګورئ لیدونکو چې دا بر ځای کې بیا ځینې ملګري لګیا دي چې دا د مرسیډیز نه ګازرې راکې باسي. په کل کې هدف زموږ د خبرو نه دا دی چې په دغه خوړ کې تقریبا ډېر ځوانان مصروفه دي او د هیواد زراعت چې برابر شي نو تقریبا هیواد ته زیاته ګټه رسیږي. په دې کې ځوانان په بېلابېلو برخو کې مصروفېږي. نو زموږ هم د حکومت نه غوښتنه دا ده چې زراعتي برخې ته زیاته پاملرنه وشي ځکه چې همدغه زراعت ده چې هیواد په پښو باندې ودروي. نو لیدونکو ځوانان خوشحاله دي وایي چې دلته موږ په کار مصروف وي. خپل هیواد دی او په خپل هیواد کې چې څوک په کار مصروف وي که پیسې لږې وي او که ډېرې وي سړی ورباندې شکر وباسي ځکه چې هیواد دی او په هیواد کې ژوند د مور غېږه ده. نو کتونکو دلته چې دی شلغم هم راوړل کېږي او ګازرې هم دي. البته نور سبزیجات به هم وي. تاسو هم راسره اوسېږئ. راځئ دا خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ. دغه وطني خپرونه په مینه سره وګورئ. ځوانان لګیا دي اوس وګورئ ماشاءالله څومره زحمت وباسي او په دغه ځای کې دا ګازرې مینځي ډنډ کې لګیا دي. تاسو وګورئ زحمت غواړي نو هر کار تر شا چې دی زحمت شته. چې زحمت نه وي نو هغه پیسې بیا حلالې نه وي. صحیح ده که نه؟ دا ملګري لګیا څومره بېچاره په تکلیف سره لګیا دغه زرنج دی ککو او بیا دین دا ګازرې راغورځوي. وګوره ماشاءالله ماشاءالله ګازرې هم ګورئ دونه غټې غټې ګازرې دي. نو تاسو هم راسره اوسېږئ لیدونکو د کلیوالو سره به خبرې اترې وکړو. لیدونکو ستړي مشه جوړ بخیر. الله دې وکړي جوړ اوسېږئ. وطني ګازرې دي او رنګ نه خو تورې دي خوند ماشاءالله خوږ دي. ځوان لګیا دی کار پکې کوي. نو پوښتنې به تنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور بخیر راغلی او خاص دی روغ او جوړ اوسئ. ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو ته خپل نوم واخله. زما نوم اجر خان دی او به دغلته دا تورو ګازرو کار کوو. اجر خان څنګه یې؟ ښه یو والله شکر دی الحمدلله. کوم ځای؟ شینواری یم. شینواری یې؟ خبرې خو شینوارو غوندې نه کوې ښه؟ نه نو بس ولې نه په څو پنځه ولسوالۍ شینواري دي نو قسم قسم خبرې دي. هر ولسوالۍ خپل خپل ژبه ده. دا ګازرې تاسو خپله کرلې که نه تجاري؟ نه وروره دا خو داسې ده چې اخیستې م د پټي م اخیستې جریب اخلو بیا راوړو د خوړ کې اینځو پاکټ کوو یا او د ورونه یې راځي او بس کابل ته یې وړي او کونړ ته یې وړي او لغمان ته یې وړي داسې کندوز پورې وړي. تقریبا د ننګرهار ولایت دا ګازرې به څو ولایتونو ته ورسېږي؟ رسیږي وروره والا ډېر ځایونو ته ځي خو دومره دی چې بس ډېره ګازره راځي داسې مازدیګر کې درې څلور خاوره او مازداګانې او دا ټولې بارېږي وروره. دلته تجاران چې دی پټي اخلي که نه د دې ځای کې اخلي؟ نه ځینې تجاران چې دي وروره هلته ځمکې اخلي د دهقانانو نه جریب ځمکې اخلي 10 جریبه 20 جریبه 15 جریبه ځمکې اخلي او بیا هغو راوړي دلته خوړ کې لږه منګه چې اوس لګې یو داسې مینځو زرنج راوړو مینځو یې دغه پاکټ کوي بس پاکټ یې هلته تلو غاړې ته ږدو بس تجاران راځي هغو سره م تیاره خبره کړي زنګ یې والی وروره ستاسو څومره ګازرې کېږي زموږ دومره ګازرې بس دا پاکټ کوو ورته تلو یې ورته بس هغه له ورکو سپارې هغې وړي. دلته یو پاکټ تاسو په څو ورکوئ هغه تجاران ته؟ نو دلته مختلف دي وروره نو داسې ده چې ګازرې پورې هم فرق دی. ښه ګازره داسې ځي 80 روپۍ 50 روپۍ 48 روپۍ یعنې داسې ووایه چې 38 روپو پورې هم ګازره شته دی. تورې ګازرې ښې دي که دا سرې ښې دي؟ نو سره ګازره خو ډېره استعمالیږي که نه او خوند کې بیا دا چې دا لږه کمه استعمالیږي او ډېره کمه ده دا توره ګازره. نه دا خوږې دي که سرې خوږې دي؟ خوږې دا دي دا خوږې دي دا په نسبت د هغو نه لږې خوږې دي. تاسو سهار وختې په دې ځای کې د یخو اوبو کې دا مینځه یخني هم نه کېږي؟ نو ولې هم نه کېږي شکر دی خو بیا هم شکر په دې باندې وباسو چې خپل د وطن تولیدات دی او موږ په دې باندې بیا هم فخر کوو الحمدلله چې الله دې همداسې افغانستان جوړ کړي نور هم واده اورېده خو په دې باندې موږ نه دغه کېږو راځو سهار کې وختي راځو ولا داسې ده چې دلته م ځان ته اور بل کړی او ګوتې یخې شوې وي او ګرمې م کړي هم شکر دی زار بار خو یخني ضروره نو څه وکړو
نه شکر کول په دې پکار دی چې خپل وطن حاصلات دي کنه آفرین ډیر ځای خپل تولیدات ته پسمه نه پر بدی کې مصروف وي تاسو په نظر باندې یاره خدای باندې غاړه نه بندې داسې وایي چې 1.5 زره کسانو نه زیات دی او کم نه دي ماشاءالله خو ډېر نفوس په دې ځای کې مصروف دی او کنه بیا دلته مزدوران د 100 روپۍ ورکوي ورځ مزدوري نو دلته داسې مختلف کاریګر هم شته دی داسې کاریګر شته دی چې پاکټې کوي نور کار نه کوي که نه پاکټې کوي پاکټ په 2 روپۍ باندې کوي داسې کاریګر هم شته دی چې هغه سهار راځي ماښام ځي هغه بیا له دیاړي ده د دې پاکټ والا بیا له دا نیمه ورځ کار چې کوي د هغوی بیا له دیاړي ده دا مختلف دي ځینې راځي دغسې ونې هلته شلغم و مازده ولاړه وه هغه په 2.5 روپۍ باندې خالي دې ډنډ ته وردیکه کړه او پاکه یې کړه که نه بس هغه 2.5 روپۍ اخلي نو مختلف دي وروره پاکول به هم سخت وي که نه پاکول یې خود سخت دی د شکش ملاسو کې بوزین په خوی او پاکوي داسې مخ یو وارې نه 2 وارې 3 وارې 4 وارې ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان لیدونکو په هېواد کې که تولیدي کارخانې جوړېږي او همدارنګه د هېواد حاصلات زیاتېږي نو په کل کې څنګه چې د ځمکو والا ته یې ګټه ده نو همدارنګه د تر څنګ تجارانو ته او همدارنګه عام ځوانانو ته اوس تاسو ګورئ په دې خوړ کې ډېر زیات ځوانان مصروفه دي څوک چې د ګازرې له پټي څخه روباسي څوک یې وینځي او څوک یې پلاستیکونو کې بندوي نو همدا کاري فرصتونه دي چې په هېواد کې ځوانانو ته برابرېږي لیدونکو خپرونه جریان لري راسره اوسېږئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ وبخئ دا غازه تېره کړم دا تنکۍ ځوان دی او تنکۍ ګازرو کې لګیا دی کار کوي سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر دی والا ښه یم په خپله څنګه یې نوم مبارک دی څه دی ارمان اوس ونیوئ چې ګازر نه ښه ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ ارمان جانه ارماني یو شي ارماني والا که خبرې دغسې پته راته نه دا نوم څنګه په ځای ارماني ایښی دی دا مې نیکه را باندې ایښی ده اوه کېدای شي نیکه د ارماني و شاید که نه یو خبره ته وکړم دنیا کې ولاړ سړی ارماني ښه که نه ښه ډېره مننه ګازرې خورې که نه خورې نه والا ګازرې خو بس پرېمانه مخکې پرتې دي نه مې لګېږي ورسره ولې ګوره ښه ګازره خوره ښه هغه سپین غر ګوري په هغې ځای ورته شیخ ښکاري که نه دومره دا نظر تیز دی ښه دا زه خورم ښه ما نظر دومره تیز ستا وینم اوس که نه ما وینې هو والا ښکارې خوړه ده ما شی په سر کړی په کول اوس ولدم دا که خوریم نه چې ته ورته ګوریم نظر زیاتېږي ښه وروره پیغو ټکار هم سره وړي خفه نه شي دا تاسو خپله دې تجار یې پټۍ دې کرلی که نه مزدور کار یې پکې مزدور کار یم اوس فلمحال ورځ 100 روپۍ درکوي 200 ماشاءالله ماشاءالله کور دې چېرته دی سمرخیلو کې سمرخیلو کې دی ماجرینو دفتر شاته دا دغه 200 روپۍ مخې دي ماشاءالله که نه ځکه چې د اوزګارتیا هم 200 روپۍ او اوس مهال خوشحاله یې په خپل کاروبار باندې هو والا شکر دا بل د څه کېږي دا مې ورور دی ماشاءالله 200 400 که نه نو کار ته نشته زه مړه خفه دي کړو یاره زه مې را باندې کار برابر شي ښه دا راته وروره چې د ورځې به څو خلطې مطلب برابروئ تاسو پلاستیکونه والا پرون خو په 4 نفرو 3.5 برابر کړي وو 300 مطلب که لږ کار کوي ډېر کار کوي 200 روپۍ درکوي هو والا الله خدا نن به څومره پلاستیکونه برابر کړي تاسو نن والا 3 زرن جمال یو سل شل زرن کې ځایږي تاسو مینځم تاسو او پلاستیک هم بندوئ د منزل والا نور دی ها او تاسو فقط پلاستیکونه کې اچوئ پلاستیکونه کې چې خالصه نو بیا خو دونه سخت کار نه دی هو والا یعنی لیدونکو بس اسانه کار دی دا ډېرې ته کېنه او راخره پلاستیک اچوه بېتله که نه هو والا زه چې ما هم دې مزدوري ځان سره ونیسئ څنګه خوښه ده نور غونډې راغلم مړه هسې نه چې بیا راباندې روب دا بیا شي نه مړه دعا دې پکار دعا دې پکار ده چې ښه کار به مې کوې همداسې ده ښه خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته کوم پیغام ورکړئ خپل هېواد کې په کار مصروف وئ پیغام نشته نه والا مننه خوشحاله اوسئ یو خبره څه کوم دا ګازر وخورم نور غونډې وخورم ښه نور غوندې وخورم زه به دا ګازر وخورم
دې زرنج کې استاد ګازرې راوړي پوښتنه به ته نه وکړو چې کوم ځای ګازرې راوړي او څومره منه ګازرې په زرنج کې راباروي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر وره. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. ګریدونکو ته د خپل مبارک نوم واخله. زما نوم خالد دی او بس دغه د ګازرو کار کوو. نو ګازرې کار یې که نه زرنج چلی؟ ګازر هم کرو او خپله یې کروم او زرنج هم چلوم. زرنج مې خپل دی. ټولې ګټې ستا دي نو؟ بس وکړو. نه خو خیال لږ د زرنج والا هم ګټه پرېږده. ولې نه کوو ورسره مرسته هر چا سره کوو پکې. زرنج ستا دی؟ او زرنج زما. ګازرې مو کوم ځای کرلې؟ ګازرې سراچه کې هم کرلې هم سراچه کې. پټي مو خپل دی که نه په اجاره هم؟ پټي چې دی بس دیکاني ده را سره. دیکاني ده؟ خپل هم نه دی او نیم. څومره ځمکه دي کرلې سږ کال د ګازرو؟ د ګازرو مې یو جریبه کرلې سږ کال. ماشاءالله. ستاسو په نظر سږ کال به د یو جریبو څومره ګازرې کړي او کوي به یې؟ بس انشاءالله چې که دغه جریب چې دی که نه ښه راشي نو 1200 منو پورې کوي. ماشاءالله ماشاءالله. خو یې ګازرې کوي؟ دغه عمره کوي جریب چې ښه راشي. دې ګازرو ته به کیمیاوي سرې وراچوئ؟ او دا چې کله موږ کرو ډیران نه وراچو، توره سره اول کر کې وراچو او بیا وروسته مې وارې سره وراچو. سپینه سره وراچو؟ توره بیا نه وراچو. یعنې تاوان کې نه یې؟ څنګه؟ په تاوان کې خو نه یې؟ نه انشاءالله الحمدلله ښه دی، بد نه دی. ګټه خو کولی او شکر دی. تاسو دا عموما کوم پټي چې کرل کېږي ټول دا ګازرې او شلغم دې ساحې ته راوړي که نه؟ بله ساحه د مینځلو په خاطر نشته دا ګازرې او شلغم پای ساحه کې؟ یاره بل داسې ورو ځای نه دا ځای پراخه دی لږ. دا ځای د شوی لکه یو مارکېټ غوندې؟ او دا ساحې لږې پراخه دي. نور هلته کلو کې شته دی او بګانې خو هغه لښتي دي واړه ځای نه کمزوري دي کم دي. نه چې سیلاب راشي سره د ګازرو تاسو ویسي؟ بس دې کې شک نشته. نو تاسو ارمان دی ګازرو ارمان دی بیا به زه وګرمال کوئ. خو دواړو پسې بیا خفه کېږو ځکه ته چې دی وطنواله مې که نه او ګازر یم چې دی د خپل وطن حاصله دواړو پسې بیا به خفه وو. صحیح خبره. همداسې ده که نه؟ او صحیح خبره. الله یې داسې نه کوي منه. تاسو سره خیر اوسي. الله یې سیلاب نه راولي ځکه چې دلته د خلکو کاروبار برابر ده. ستاسو په نظر څومره خلک بلته مصروف وي؟ یاره دلته که کم وي وروره داسې یو 300 کسان خو مصروفي 400 پورې. بس دا کاري فرصتونه دي چې خلکو ته برابر وي. او بالکل. د خپل کاروبار کومه خاطره در سره شته جالبه خاطره چې کله مطلب ګازرې میندې یا زرنج د چې د چپه شوي یا پر بله کانه در باندې شوي؟ والله جالب خاطرې خو ډېرې دي خو بس داسې کار و چې بله ورځ یې هلته زرنج مې تش که او لاړم چې لاړم هلته یو وړوکې غوندې ډنډ و ما ویل ځه دا ځای به ژور نه وي ډېر. ما بل ګاډي له لار ورکوله هغه چې دا زرنج ټیر مې ورښکته کړ نو زرنج را باندې زی چپه شوی و. خدای خیر که بچ شو. جالبه خاطرې ډېرې خو موږ اوس د ذهن نه وتلي. نه مشر زه یم. مشر ته زه ښه چې مشر ته یې ډېره مننه. لیدونکو ته خو کوم پیغام نه لري؟ بس لیدونکو ته هم دا پیغام دی بس چې خپل کاروبارونه وکړي او بې ځایه وختونه تیر نه کړي. بالکل. او الله دې روغ جوړ ټول لري تاسو سره. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. لیدونکو که یو کار مو له لاسه ووته نو هڅه دا وکړئ چې فکر وکړئ چې یو بل کار ځان ته پیدا کړئ. پروا نه کړي کاروبار وړوکی وي، دا شاید یو وړوکی کاروبار وي خو د یو غټ کاروبار ته رسېدل شروع له وړوک کاروبار څخه کېږي. نن که وړوکی تجاري سبا به غټ تجاري. مننه تاسو خیر اوسئ. خوږو لیدونکو دا زه یم، دا ګازرې دي او شاته شلغم دي او مخامخ تورې ګازرې دي. زموږ د خپرونې هدف او موخه دا وه چې تاسو ته خپل وطني ګازرې او شلغم وښیو. دا چې موږ اکثر وخت شلغمو ته په ښه نظر نه ګورو ځکه ځینې خلک وایي چې زما شلغم نه خوښېږي. خو تاسو یقین وکړئ په همدغه شلغم او ګازرو کې ډېر خلک مصروفه دي. څوک یې پټي کري هلته مصروفه، څوک پر مثال
له پټي څخه روباسي هلته مصروفه څوک پر مثال زرنجو کې راوړي څوک دلته دغه د ملګري چې لګی دی پلاستیکونه کې اچوي څوک یې لمینځي نو ټول مصروفیت دی همدغه وړوکي وړوکي کارونه دي چې خلک له بېروزګارۍ خلاصوي نو په همدې خاطر دلته موږ راغلو تاسو ته مو خپرونه ریکارډ کړه تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زیل صاحب ملتیا کوي ښې چارې ښه وخت د یو آباد سرلوړي افغانستان په هیله د الله په امان